د مذهبي اقلیتونو لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې سنټر فار سوشل جسټس تر مخه په کال 2021 کې د مذهبي اقلیتونو سره تعلق لرونکي شپېته جنکۍ په جبري توګه واده کړي شوي دي او مذهب یې په زوره بدل کړي شوی دی. د سنټر فار سوشل جسټس ایگزیکټیو ډایریکټر پیټر جیکب تر مخه په دې شپېته پیښو کې 32 په سند، 26 په پنجاب او یو پیښه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلې ده. مونږ کشمیرو ته وګورو نو دا خبره به منو چې ټول کیسونه ریپورت کیږي نه. ډیر کیسونه داسې وي چې په مطبوعاتو کې را نشي. په کال 2019 کې 50 کیسونه مخې ته راغلي وو. په کال 2020 کې شمیره کم شوه او 15 شول. خو په کال 2021 کې دا شمیره تر 80 پورې ورسېدله. یو خو په ملک کې هڅه هم لا قانونیت دی او د نورو جرمونو ترڅنګ لا هم پکې زیاتوالی په نظر راځي. او بل خو په حکومتي کچه چې کوم ګامونه اغستل وو او قانون سازي کول وو هغه د ځن ښکار ده او مخه یې نیول کیږي. پنجاب او خیبر پختونخوا سے ہوا. نوموړی زیاته کړه چې د قانون سازي نه کولو له امله په داسې پیښو کې د ککړ خلکو حوصلې نورې هم سیوا شوي دي. خو بلخوا پاکستان کې د مذهبي هم آهنګي لپاره د وزیر اعظم عمران خان صلاحکار مولانا طاهر اشرفي د سنټر فار سوشل جسټس د مشر پیټر جیکب شمیرې رد کړي دي او بے بنیاده ګرځولې دي. د پیټر جیکب د مذهب مشرانو سره موږ په اړیکه کې یو. هغوی چې موږ ته کوم فهرست راکړی په هغې کې یو هم نوی کیس نشته. ټول زاړه کیسونه دي او په عدالتونو کې روان دي. پاکستان کې د قومي اسمبلی پارلماني کمیټې په جبري توګه د مذهب بدلولو او په زور د ودونو د مخنیوي لپاره د تجویز شوی قانون مسوده رد کړې ده چې مذهبي اقلیتونو او د دوی د حقوقو لپاره کارکونکو په سخت غبرګون ښکارا کړی دی او په ډیرو ځایونو کې د دې فیصلې پر ضد احتجاجونه هم شوي دي. ډاکټر سورت سندو چې یو مدني فعال او د انساني حقوقو لپاره کارکونکي ده د وزیر اعظم د صلاحکار مولانا طاهر اشرفي په جواب کې سداسي وویل. مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مولانا صاحب وایي چې یو پیښه هم نه ده سوي. زه مولانا صاحب ته ویل غواړم چې مولانا صاحب ستا د حکومت وزیر اعظم دا مني چې د مذهب د جبري بدلون پیښې روانې دي. د کمبټ سکر لړکانه او تر دې حده د حیدرآباد څخه جنکۍ تښتول کیږي. دا څه دي او کنه د هسې ډرامه ده. که تاسو د هغوی مرسته نسی کولی نو د هغوی پر زخمونو مالګې مه توړوئ او هغوی پورې خندا مه کوئ. ان کا مذاق نہ اڑائیں. ډاکټر سورت سندو وایي د وړوکي ماشومانو جنکو بیلاره کول ډیر آسان دي په یو داسې ملک کې چرته چې هغوی ته د خپل د مذهب تعلیم نه ورکړل کیږي. हमारे मुल्क का कानून उनको ये परमिशन زموږ د ملک قانون هغوی ته د اجازه ورکوي چې هغوی دې د خپل مذهب تعلیمات زده کړي. خو زموږ په سکولونو کې نصاب د نفرت ډک وي او دویمه ده چې استادان نستم او هغوی ته د خپل مذهب د تعلیم په ځای د اخلاقیات یا ایتکس مضمون ښودل کیږي. که څه هم د پاکستان د قانون تر مخه د کم عمر او جبري ودونو کول یو غیر قانوني عمل دی او د دې لپاره سزا هم ټاکل شوې ده، خو تر اوسه په قانون کې په جبري توګه د مذهب بدلولو پر سر هیڅ سزا هم نشته او مذهبي اقلیتونه ډیر وخت راسي دا غوښتنه کوي چې دا د یو جرم وګرځول شي او د دې لپاره د قانون سازي وشي. وقار احمد، VOA ډیوا، اسلام آباد.